مرګورو که تاسو چرته فیسبوک کوئ او تاسو مخې ته یو ویډیو راشي او تاسو غواړئ چې زه دا ویډیو ځان سره ډاونلوډ کم، نو په دې ویډیو کې درته مونږ مکمل طریقه ښایو چې تاسو د فیسبوک نه ویډیو څنګه ډاونلوډ کولی شئ. مرګورو صرف په یو منټ کې تاسو د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. مرګورو دا ویډیو راسره پوره وګورئ چې تاسو ویډیو باندې پوه شئ. نو ویډیو شروع کوو. اوس راځئ د موبایل سکرین طرف ته. مرګورو تاسو به خپل موبایل کې پلی سټور اوپن کړئ. دلته به تاسو سرچ کړئ فیسبوک ډاونلوډر، فیسبوک ډاونلوډر یا فیسبوک ډاونلوډ. ټیک ده، تاسو ته مرګرو دا رنګې پیج اوپن شي. دلته ډیر زیات فیسبوک ډاونلوډر به تاسو ته مخې ته راشي. کوم چې درته زه یادوم تاسو به هغه انسټال کړئ. مرګرو دویم لاین کې تاسو ته ښکاري ټیک ده دا نشان والا، تاسو به دا فیسبوک ځان سره انسټال کړئ. ټیک ده، دا به کلیک کړئ. په دې فیسبوک باندې ډیر زیات ایزی ویډیو ډاونلوډ کیږي. دا به تاسو انسټال کړئ. ټیک ده مرګرو زمونږ سره دا انسټال شو. ټیک ده، تاسو به دې ځای نه واپس بیک شئ. زه اوس تاسو ته ښایم چې تاسو به ویډیو څنګه سیو کوئ. واپس به راشئ، خپل فیسبوک به اوپن کړئ. فیسبوک هم اوپن کو دوستانو، زه تاسو ته اوس ښایم چې تاسو ویډیو څنګه ډاونلوډ کوئ. ټیک ده ښه مرګرو، زه اوس غواړم چې دا ویډیو ځان سره سیو کړم. تاسو ته په دې ګوټ کې ښکاري شیر والا نشان، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې دا هم کله کلیک کو دوستانو، تاسو به دې خوا راشئ. په دې ګوټ کې تاسو ته ښکاري مور 3 ډاټ چې کوم دی، دا به کلیک کړئ. چې کله دا کلیک کړئ مرګرو، تاسو چې کوم فیسبوک د پلی سټور نه انسټال کړی دی هغه به دلته تاسو ته راشي. دې خوا به راشئ. زمونږ سره دا دی هغه فیسبوک ډاونلوډر آپشن کې راغی. ټیک ده، په دې باندې موږ کلیک وکړو. مرګرو هغه نه بعد به موږ تاسو ته لاندې ښکاري آیکن چې کوم دی دا به تاسو کلیک کړئ. بیا به واپس کلیک کړئ، بیا به ډن کلیک کړئ. ټیک ده، دلته به الاو دا ایډز به تاسو کلوز کړئ. مرګرو زمونږ سره دا دی اوس ډاونلوډ ایچ ډي. ټیک ده، که ډاونلوډ کوئ نو دغه ډاونلوډ ایچ ډي دغه کلیک کړئ. که چېرته تاسو دا ویډیو دلته ګورئ نو واچ، نو زه خو غواړم چې دا ډاونلوډ کړم، نو زه به ډاونلوډینګ باندې کلیک وکړم. ټیک ده مرګرو، زمونږ سره ډاونلوډینګ روان دی، تاسو ته به دا ښکاري. مرګرو په دې طریقه باندې تاسو د فیسبوک نه ویډیو ډاونلوډ کولی شئ. امید لرم په ویډیو به پوه شوئ. که چېرته بیا هم پوه شوي نه یئ نو زمونږ نه په کمنټس کې هم تپوس کولی شئ. اوس ما له راکړئ اجازت. د الله په امان.